السلام علیکم ورحمت الله. ګڼو ورونو پوښتنه کړې ده په ګروپونو کې چې د استقلال ورځ یعنی د ازادۍ ورځ لمانځل په شریعت کې څه حکم لري، او بعضې علما دې ته بدعت وایي. دوستانو په دې اړوند به زه دومره ووایم چې دې نه سترګې پټول نه دي په کار. کوم علما چې دې ته بدعت او ناروا وایي یا د شریعت نه بې خبر دي دا خلک، او یا قصدن دا شی ورته خوند نه ورکوي، نو ځکه دې ته بدعت او ناروا وایي. په حدیثو کې د دې اصل موجود دی. د ازادۍ او د استقلال ورځ لمانځل په شریعت کې اصل لري. صحیح البخاري معروف کتاب دی د احادیثو، د ټول امت په اجماع ده. د دې په صحت باندې 3609 نمبر د حدیث دی. پر روایت د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما سره روایت راځي، رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم چې کله مکه معظمه نه مدینه منوره ته تشریف راوړ، يهوديان ولیدل چې روژه نیسي د عاشورې د ورځې 10 د محرم. نو دغه په باره کې تپوس شو چې تاسو څنګه د دې روژه نیسئ؟ نو دوی په جواب کې وویلې چې دې ورځ کې حضرت موسی علیه السلام او بني اسرائیل الله پاک دوی ته نجات ورکړی دی او فرعون په دغه ورځ هلاک کړی دی. نو یعنی په دغه ورځ موږ ته ازادي او استقلال حاصل شوی دی. نو موږ د دغه ورځې روژه نیسو د الله شکرانګي او د تعظیم دپاره. لکه الفاظ د حدیث داسې د ابن عباس رضی الله عنهما قال لما قدم النبي صلی الله علیه وسلم المدینه، چې کله رسول الله مبارک مدینې ته راغی، وجد اليهود يصومون عاشوراء، يهودیان ومونتل چې د عاشورې ورځې روژه نیسي. فسئلوا عن ذلك، د دغه عمل پوښتنه وشوه چې تاسو څنګه د دې روژه نیسئ؟ قالوا، هغوی وویل هذا اليوم الذي اسفر الله فيه موسى وبني اسرائیل، الله پاک په دغه ورځ باندې حضرت موسی علیه السلام او بني اسرائیل ته کامیابی ورکړې ده علی فرعون، د فرعون په مقابله کې، او فرعون هلاک کړی دی او غرق کړی دی. پس نحن نصومه تعظیما له، پس موږ د دغه ورځې تعظیم کوو او د دغه ورځې روژه نیسو د تعظیم او د شکرانګۍ دپاره. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم، رسول الله مبارک دا ورته ونه ویلي چې تاسو دا ورځ مل لمانځئ، د ازادۍ او د استقلال ورځ لمانځل بدعت دی او ناروا دی. دا ورته ونه فرمایل، بلکې رسول الله مبارک فرمای نحن اولا بموسی منکم ثم امر بصومه. رسول پاک علیه السلام هم امت ته امر د روژې وکړ او دا وفرمایل چې موږ هم باید د دې ورځې روژه ونیسو. بیا د امت یو لوی امام علامه امام جلال الملت والدین جلال الدین سیوطي صاحب په الحاوی للفتاوا کې یو خاصه رساله لري، حسن المقصد فی عمل المولد. الته دغه روایت راوړي او بیا د دغه روایت په حاصل کې لیکي. لوی مجتهد امام، لوی عالم دی، هغه لیکي فیستفاد منه، د دغه روایت نه مستفاد کیږي مسله راوځي فعل الشکر لله علی ما من به فی یوم معین، د الله پاک شکرانګي ادا کول په یو معینه ورځ باندې، من اسداء نعمة او دفع نقمة، ويعاد ذلك في نظير ذلك اليوم من كل سنة. بيالك والشكر لله يحصل بانواع العبادة، د الله پاک شکرانګي ادا کول په مختلفو طرقو سره راځي. څوک به منځ کې، څوک به تلاوت کې، څوک به روژه نیسي، څوک به صدقه ورکوي، څوک به هر عمل، هر هغه مباح عمل چې په شریعت کې ناروا نه وي او شریعت سره ټکر کې نوی راغلی، نو هغې سره شکرانګي ادا کېدی شي. نو حاصل زما د خبرو د کلپ دا دی چې په دغه ورځ باندې چې کوم د استقلال او د ازادۍ ورځ ده، د اشغال د خاتمې ورځ ده او د اسلامی نظام د کلکېدو د حاکمېدو ورځ ده، دغه ورځ لمانځل په عبادت سره، د الله په شکرانګۍ سره، دغه ورځ لمانځل په هر هغه افعالو، په هر هغه کارونو سره په شریعت چې په شریعت کې ناروا نه وي، بالکل جائز عمل دی، مستحب عمل دی، د شریعت نه اصل لري، د احادیثو نه اصل لري. دې نه سترګې نه دي پټول پکار او دیتا ناروا او بدعت ویل نه دی پکار، بلکې دا یو جایز عمل دی، بالکل درست عمل دی. خو هله چې د شریعت خلاف کارونه پکې ونه شي، ټول د شریعت مطابق کارونه پکې وشي.